په دې وروستیو کې په هیواد کې د لامبو وهلو حوزونو ډیر مینوال پیدا کړي چې د دوی د فعالیت او خدماتو د ارزولو په خاطر د کابل ښار ځینو حوزونو ته راغلي یو. دا د کابل ښار د لامبو وهلو یو حوز دی چې په نړیوالو معیارونو جوړ او هر ورځ ورته په لسګونه خلک راځي. د دغه حوز مسئولین د یاد حوز په هکله زیاتوي. خدماتی که برای مشتریان داریم مجتمع حوز و صنایع آمازون که است این انجینری ساخته شده که قابل استاندارد است. خود شما میبینین که آب لبریز داره. شما منمال متوجه بدین که آبش پاک صاف رقم آب معدنی اوری است. آب لبریز داره و از اینجا یک ذخیره کلان با پایین زده شده که تقریبا 20 در 35 متر ذخیره که 3 متر عمق از او در زیر زمین زده شده که از اینجا آب میره پس به او ذخیره‌گاه. از او ذخیره‌گاه که لبریز میکنه پس میاد در زیر در تاکاو است که اونجا فیلتر است، از اونجا تصفیه میشه پس میاد در داخل حوض. د یاد حوز مسئولین زیاتوي چې ورځ تر بلې د لامبو وهلو په موخه دې حوزونو ته ډېر خلک راځي. د کابل ښار یو تن لامبو وهونکی وایي چې له تیرو 11 کلونو لامبو کوي او په دې حوزونو کې له لامبو وهلو ځانګړی خوند اخلي. ما مدت زمانی که هست 11 سال است که شنا میکنیم. من حیث یک شناگر از خردترکی که ما علاقمندی داشتیم و همیشه در آب بودیم، شنا میکردیم، آب بازی میکردیم. این یک بسیار از ته قلب میگم 100% بیاین تمرین آب بازی و شنا کنن به خاطر برای صحتمندیشان، برای زیبایی پوستشان و از تمام غم و درد دور میشن وقتی که دعا خودشان میندازه. یادو حوزونو ته د لامبو وهلو لپاره راغلي ښاریان وایي دغه حوزونه د نظافت لپاره ډېر پاک او منظم دي چې دوی له فعالیتونو خوښ دي. والله به حوض آمازون آمدیم، بسیار یک حوض عالی است، خوبش است، نظافتش خوب است، در مجموع همه چیزش خوب است، کیفیتش عالی است. دیگه میخوایم که لذت ببریم از اینجا. والا و دیگه این پیام داریم که هر وقت بین ورزش است، هر وقت بین ورزش کنن بسیار به صحت مفید است. په کابل کې د لامبو وهونکو حوزونو وضعیت ډېری هیوادوال سره دغسې تشویشونه و چې ګوندې په کابل کې حوزونه هغه سټنډرډونه په نظر کې نه نیسي یا د نظافت له نګاه نه او یا هم له نورو نګاهو څخه. موږ رالو او دلته مو د مسؤلینو سره له مشتریانو سره خبرې وکړې. دوی وویل مشتریانو وویل چې موږ له دا ډول حوزونو د خدماتو څخه خوښ یو، دوی ښه خدمات عرضه کوي او همدارنګه په نورو هیوادوالو غږ کوي تر څو دا ډول سرمایه ګزاري وکړي، حوزونه جوړ کړي او نور تفریحګاوې جوړې کړي. یو خو صحت ته فایده لري او بل هم د بدن ښکلا ده. عبیدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.